دا په لوګر کې د مرکز پل علم او 15 ولسوالیو 25 بزګران دي چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري څه باندې 10 زره نیالګي پرې وویشل شول. پرته مهال مسؤلین وایي چې دغه د چنارونو نیالګي او بزګرۍ توکي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له بودیجې د څه باندې 1 لک افغانیو پر ارزښت پر 25 بزګرانو وویشل شول او موخه یې پر 25 جریبه ځمکې د زرغونو او شنو ساحو جوړول دي. قانونو نه مې غوښتنه دا ده چې دغه باید چې تاسو د دې حفاظت وکړئ، د دې باندې د زراعت 2 لک 10 روپۍ بودیجه مصرف شوې ده. د دې داسې حفاظت او خدمت وکړو چې 2 کاله کې بعد داسې نتیجه ورکړي چې د موږ تاسې د علاقې د ولسوالیو ټول خلک دې ته مراجعه وکړي. بل خوا د مرستو ترلاسه کوونکي هر بزګر ته د ورکړل شوي نیالګیو شمېر 1310 ښیي او د دوام هیله کوي. و ما امیدوار هستیم که و این پروگرام‌های خود توسعه بدن، بیشتر کنن، گسترش بدن که دیگه مردم و دیاقین ما هم از این برنامه مستفید شود. زمین مثلا نیال برای ما مفت داده، کراچی داده، بیل داده، نیال داده، بمبا داده، کارش به ما مفت داده. هیره دی نوی چې له دې وړاندې د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د سرې میاشتې ریاست پر لسګونه بزګرانو پر 600 جریبه ځمکه د میوه لرونکو بڼونو د جوړولو په موخه له 10 زره زیات نیالګي ویشلي ول.